السلام علیکم ملګري، ستاسو سره نن ډېرې خوندورې جالبې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یو بیا حاضر شوی یم. ټیکنیکل نقیب په دې هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وي، په صحت به منظم وي. ستاسو ته ملګري نن دغه طریقه راوړي. تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې ستاسو ته دغه په سکرین تصویر ښکاري چې موږ خپل د پروفایل تصویر دغه رقم ته ښایسته جوړ کړی دی. که ستاسو غواړئ دوستانو چې خپل د پروفایل تصویر دغه رقم ته ډیزاین کې ښایسته جوړ کړي، تاسو ملګري دغه تصویر ډېر په اسانۍ سره جوړولای شي. صحیح کړه ملګري، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که تر اوسه پورې ستاسو ملګري دغه ویډیو لایک کړی یعنې مهرباني وکړئ چې تاسو دغه ویډیو ملګري دې سره لایک کړئ. که تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړی راشئ په دغه سیر سبسکرایب باندې کلیک کړئ، د ګنټۍ نښان باندې کلیک کړئ، پس په آل باندې کلیک کړئ چې زما هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن ستاسو ته په نورو ویډیو تاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلاست. دا ملګري ستاسو باید دلته راشئ. دلته تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک را پیدا کړئ. دلته ما سره دغه فیسبوک موجود دی. تاسو دلته راشئ، په فیسبوک باندې دلته کلیک وکړئ. څرنګه ستاسو دلته په دغه فیسبوک باندې کلیک کړئ، تاسو دلته دغه فیسبوک را خلاص شي. بیا دلته راشئ، دلته په دغه درې ټکي باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه درې ټکي باندې کلیک وکړل، دلته تاسو بیا راشئ، دلته په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ، تاسو باید دلته راشئ، دغه پروفایل دغه رقم ته پوس لږ کاش کړئ. دلته تاسو باید راشئ، دلته تاسو خپل پروفایل نه یو سکرین شاټ اخلئ. ګورئ دلته ما سکرین شاټ ورنه اخیستل. تاسو باید دلته راشئ په کاته باندې په بیک باندې چې کله تاسو راغلل، دلته تاسو زه ګورئ دغه ډیټا زه یې ورباندوم. سیده لږ انتظار ورته وکړئ. ګورئ دغه ډیټا مو بند کړه. دغه اپلیکیشن مو ډاونلوډ کړی دی. تاسو ته دغه اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې ملای شي. تاسو هغه ځای نه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کله تاسو ډاونلوډ کړئ، په دغه اپلیکیشن باندې کلیک کړئ. دغه رقم تاسو دلته دغه اپلیکیشن راخلاص شو. تاسو راشئ په لوډ پټوم دلته کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه لوډ پټوم باندې کلیک کړئ، دلته لږ انتظار ورته وکړئ. دغه رقم تاسو ملګري لاندې راشئ، دلته تاسو دغه ګیلري چې کومه ستاسو ښکاري په دغه ګیلري باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته په دغه ګیلري باندې کلیک وکړل، سیده ملګري دغه رقم تاسو دلته راشئ. تاسو چې کوم خپل پروفایل نه سکرین شاټ اخیستلی دی، دلته تاسو راشئ په سکرین شاټ باندې کلیک کړئ. دلته دغه پوس اپشن درکوي، تاسو دلته راشئ، دغه اپشن کوډ ته راکاش کړئ، دغه تور خط ته یې ورسوئ. بیا دلته راشئ په ډن باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه ډن باندې کلیک کړئ، دغه رقم تاسو باید راشئ. دلته ګورئ دلته دغه کیمرې څنګه اپشن دی، دغه اپشن درکوي. دلته تاسو راشئ، په دغه د کیمرې اپشن د ګوته ونیسئ. ګورئ دغه اپشن ستاسو دلته دغه کیم پروفایل څنګه چې کوم دی، دغه ستاسو د کیمرې څنګه ټوټل ورډانګ کړئ. سیده ملګري چې کله تاسو دغه ټوټل ورډانګ کړئ، بیا دغه رقم ته تاسو راشئ. دلته ملګري پوس په ډن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه ډن د کلیک وکړل، دغه رقم ته تاسو راشئ ملګري. بیا دلته پوس په سوم د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه سوم د کلیک وکړل ملګري، دا هاکس جوړ شو. ستاسو د موبایل به ګیلري ته راغلل. دغه رقم ته دلته ملګري ستاسو یو بل اپلیکیشن درښکاره کوو. ګورئ دغه اپلیکیشن دی. د دغه اپلیکیشن لینک هم ستاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې ملای شي. تاسو دغه اپلیکیشن چې کوم دی هغه ځای نه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کله تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، تاسو په هغه اپلیکیشن د کلیک وکړل، دغه رقم ته ستاسو ملګري دلته دغه اپلیکیشن راخلاص شي. دلته راشئ، دغه لاندې پلس یا د جمع اپشن چې کوم ښکاري په دغه اپشن ته دلته کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړل، دغه رقم ته تاسو راشئ. دلته ملګري آل فوټو دلته راشئ، په آل فوټو باندې دلته کلیک وکړئ. دلته ستاسو ملګري زه یو عکس درکوم. دغه عکس چې کوم دی، دغه ستاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې په یوټیوب کې ملای شي. ساده ملګري دغه عکس مو جوړ کړی دی. ګورئ دا عکس دی. ګورئ دغه ستاسو دغه چې کله ډاونلوډ کړئ، دغه ډېر په اسانۍ سره تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دغه رقم ته تاسو دلته زه بل اپشن درښکاره کوم. ګورئ دلته ملګري ورته دغه اپشن چې کوم څه ښکاري، ګورئ ایډ فوټو. چې کله تاسو ملګري دلته په دغه ایډ فوټو باندې کلیک کړئ، تاسو ملګري دلته خپل عکسونه ټوټل راډوي. ګورئ تاسو باید دلته راشئ، تاسو ملګري دلته خپل سکرین شاټ چې په خپل پروفایل نه تاسو اخیستلی، دلته تاسو راشئ خپل پروفایل سکرین شاټ باندې دلته کلیک کړئ. دلته راشئ ملګري په دغه پوسټ ډیډي باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه اپشن باندې کلیک کړئ، دلته تاسو دغه عکس چې کوم دی، دغه د پروفایل تاسو ملګري دلته راشئ، دغه تاسو ملګري سیده ولګوئ. زه راځم ملګري، لږ انتظار باید تاسو ورته وکړئ. دغه تاسو ملګري لږ انتظار تاسو نه وکړئ، ځکه چې ما نه دغه لږ دغه زر نه جوړېږي. سیده تاسو دلته راشئ، دغه تاسو دغه عکس چې کوم دی سیده جوړ کړی. ګورئ لکه څرنګه چې ما جوړ کړی دی. ستاسو د عکس سیخ ولګوئ، چې سیده کله ولګي. سیده ملګري ستاسو زه هم اخر کې بیا طریقه در وښایم. چې کله تاسو ملګري دلته دغه سیده ولګوئ، موږ خو دغه څنګه چې کوم د کیمرې څنګه موږ کاټ کړل،
دغه موږ کم کټ کړی دی تاسو دغه ټوټل چې کوم دی لږ ډېر کټ کړئ چې صحیح راشي ورسره. کله تاسو ملګري دلته دغه راغللی دلته دغه رقم ته راشئ دلته ملګري ستاسو ته یو بل آپشن هم در ښکاره کولی شئ انتظار ورته وکړئ دلته دغه رقم ته راځئ ګورئ دلته دغه آپشن چې کوم څه ښکاري ګورئ. کله تاسو دلته ملګري په دغه بلانډ آپشن دی کلیک کړئ دغه رقم ته تاسو راشئ اول ور نه دریم ور آپشن چې کوم څه ښکاري ګورئ دغه ستاسو باید دلته راشئ ملګري په دغه آپشن ته دلته په دغه منځ دریم آپشن دی کلیک کړئ ستاسو دغه حق صحیح ملګري ورته ولګوئ ګورئ دغه رقم ته تاسو راکاش کړئ دغه رقم ته تاسو باید دلته چې کله دغه حق صحیح ولګول ما خو ویډیو په بیړه کې جوړه کړې موږ صحیح نه ولګول خو تاسو هم ملګري په دغه نه صحیح ولګوئ. صحیح ده ملګري دغه رقم ته تاسو باید دلته راشئ دلته ملګري دغه پوس ټیکنیشن چې کوم تاسو ته درکوي تاسو باید دلته راشئ دلته ملګري ستاسې هم په دغه پوس ټیک نشان د دلته ملګري ستاسې کلیک کوئ لږ انتظار ورته وکړئ ګورئ په دغه ټیک نشان دی چې کله ستاسې کلیک وکړل دغه رقم ته تاسو راشئ دلته ستاسې بیا هم په دغه لار آپشن دی کلیک کوئ ګورئ په دغه هم دی دغه رقم ته راشئ په ګیلري هم دی دلته کلیک کوئ دغه ستاسې موبایل و ګیلري ته راغلل دلته ستاسو هم دغه تصویر در ښکاره کوو ګورئ دلته ما په ګیلري هم دی کلیک وکړل ګورئ دلته ما دغه تصویر ډېر زیات خوندور ښایسته جوړ کړئ انشاءالله ملګري ستاسې یې ډېر په اسانۍ سره جوړولی شئ. صحیح که ملګري ستاسې نه ملګري نیره اجازات غواړم د الله په امان.